د برېټانیې د پوځ لوی درستیز ویلي چې په افغانستان کې د برېټانیایي ځواکونو د وحشتونو او جنایتونو په تړاو له څېړنو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 20 کلونو کې د بهرنیو ځواکونو له لوري ډېر بېګناه هیوادوال شهیدان سوي. بهرنیو ځواکونو پر ودونو، جنازو، مدرسو، جوماتونو او مدرسو قصداً بمبارونه ترسره کړي. ولې بهرنیو ځواکونو عام افغانان چې دوی ته هیڅ ګواښ هم نه ول قصداً خپل هدف ګرځولي؟ ولې نړیواله محکمه او ملګري ملتونه دغه مجرمین د محکمې میز ته نه راکاږي؟ او څنګه کولی شو د دغه قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه وکړو؟ سلامونه او وخت مو په خیر. تاسو د نن ورځې په بدلون کې پر همدې موضوع باندې بحث ګورئ. زه فضل کریم مخلص یم. په بحث کې راسره سیاسي شنونکی سیف الاسلام خیبر، د پوهنتون استاد عبدالجبار اکبري او له امریکا څخه د سکایپ له لارې شیراقا بیانځی میلمانه دي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. خیبر صاحب، د بشر په کوم قانون کې دا ویل شوي دي چې په نیمه شپه کې ویده په خواږه خوب ماشومان او ښځې په شهادت ورسول شي او یا هم په ودونو، جنازو او مدرسو باندې بمبارونه ترسره شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا. مخلص صاحب، تاسو ته او په بحث کې درنو میلمنو او د ملي ټلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. حقیقت کې د بشر تمام قوانین چې د بشریت له پیل نه بیا تر ننه پورې هغه که وضعي بشر خپله جوړ کړي دي او هغه چې د ادیانو په نوم دي یا هغه چې اله ورته ټاکلی دي، دغه معاصرې کړنې د ټولو قوانینو په اسالیبو باندې د بشر په ټولو حقوقو تجاوز دی. هېڅوک دې ته داسې یو دلیل نسي تراشلی چې وایي دا د بشر د قانون د همدغه یو ماده یو فقره ده. چې نړیوالو په افغانستان کې کم ثقاوت وکوئ، کم وحشت و دهشت یې وکوئ او خپل نظامي بړاسې د ولسي خلکو د ویدو انسانانو، ماشومانو، ښځینو په وژنه باندې وکړئ. زه وایم په دې کې داسې پوښتنه چې دا به د بشر د کوم قانون جز په دې خو ځواب معلوم دی چې بیخي نشته. د دې هغه عمده او اسانه ځواب دا کېدلی سي چې نړیوال، معاصر نړیوال چې د بشر د حقوقو علمبرداران ځانونه ګڼي، په خپله په نړۍ کې د بشر د حقوقو یو نړیوال سازمان جوړ دی او د نړۍ اوس اکثر هیوادونو منلی دی، د هغوی قوانینو فرامین یې منلی دي، متابعت یې کوي. د دغه قوانینو علمبرداران په نړۍ کې یو نشه لري. هر څوک په یو ټولنه کې یو معینه نشه لري. د دوی نشه د بېګناه ولسونو وینه تویول، د بېګناه ولسونو په مرۍ باندې چاړه ایښودل، د هغوی سره په وحشتي شکل باندې داسې ظلم کول چې وحشت هم ورته تحیر کوي، حیران وي چې دا څنګه ظلم دی. د دې بېلګې یوازې په افغانستان کې موږ نه وینو، د نړۍ په لر او بر کې همدغه امریکایانو، د همدغه بشر د حقوقو د سازمان مدافعینو، د هغوی هغه ورسره چې بدرګه کوي دا غږ، د هغوی ټولو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې څه وحشتونه پیل کړي دي، څه تر دې اوسني دور مخکې کړي دي او په راتلونکي کې چې کوم پلانونه لري. موږ د فلسطین روانې معاملې ته کتلی سو چې نړۍ د انسانیت د وینو څومره معتاده سوې ده. مخکې به دا داسې و چې دوی به کول بیا به هغه یو جرم ګڼه، خو اوس نړۍ دا جرم هم نه ګڼي. په نړۍ کې د بشر د بېګناه وینې تویونه جرم نه، یو ویاړ دی، افتخار دی، یو دبدبه د رعب دی. یعنې په نړۍ کې هغه تر ټولو د وحشت و دهشت و هغه هم بیا د مسلمانانو وینې، مجموع کې د مسلمانانو وینې. ګورئ که موږ وګورو دغه وحشتناکه کړنې کافران ترسره کوي. هېڅ یعنې یا به مسیحان وي یا به یهودان وي. که وګورو مشرکان لا هم ډېر کمه فیصدي په دې کې اخیستې ده. یو بیلګه یې روسان دی. که تاسو روسان وګورئ چې په اوکراین کې یو معمولي قدر تجاوز به ترې وسو، د اوکراین د ولسي خلکو ته خساره او نقصان به ورسېدی، ټوله نړۍ ورباندې راجګه سوله. یعنې په نړۍ کې د دغه دوو زبرځواکه قوتونو چې یهود دي یا عیسویان دي، د دوی په قاموس کې د مسلمان وینه ډېره بې ارزښته بدل سوې ده او هر څوک دا صلاحیت لري چې توی کړي، چېرته چې زړه غواړي، څنګه چې زړه غواړي، په کوم اساس چې زړه غواړي. د ممانعت کومه خبره پکې نشته. او دغه خلک د دې ته دا معلومه خبره ده چې د نړۍ و هېڅ قانون ته ژمنتیا نه لري. د خپلې بدماشۍ، دبدبې، رعب د لوړوالي په خاطر نه د بشریت قوانینو ته، نه د انسانیت قوانینو ته او نه هغه قوانینو ته چې دوی اساس کړي دي. دغه څه قوانین، سازمانونه، بنسټونه، ادارې چې دوی جوړې کړي دي چې د بشر سازمان دی او د ملګرو ملتونو سازمان دی، پلان او بسنان، دا یوازې د خپل دفاع دپاره. کله که په دې تجاوز وسو، کله که دوی سره محاسبه کېدل، بیا دا سازمان تر مخته کېږي. هغوی وایي دا ظلم دی، دا وحشت. دا اوس تاسو عملاً وګورئ په غزه کې
شلمه ورځ نن روانه ده. په غزه کې په زرګونه انسانان چې پرون یې ارقام ته 6.5 زره اوښتي وه، نن به 7 زره ته د ارقام رسېږي. دا په داسې وحشت په شهادت رسېږي چې د ماشومانو سرونه له تنې نه جدا سوي دي او پاسپوس بمونه، کیمیاوي بمونه، اسلحې استفاده سوي دي. مستقیل 5 منزله 10 منزله بلډینګونه له ځمکې سره سمیږي، خاورې کېږي. خو د نړۍ د ملګرو ملتونو سازمان سوی وایي زه تعصب کوم. خو برعکس په افغانستان کې چې متجاوز کافر د دې ملت بچانو د خپلې خاورې د دفاع په اساس باندې وژه یا به د هغه سره محاسبه کول، نړۍ به ویل چې دا تروریستان دي. عینا دا اوس حماس تروریستان وایي. اسرائیل ورغلی دي، اسرائیل په کورونو حمله کړې ده، ملکي خلک په شهادت رسوي، هغه له ځانه دفاع کوي، هغه تروریست دی. خو اسرائیل بیا د خپل ځانه دفاع حق لري. نړۍ کې هیڅ قانون ته ژمنتیا د دې خلکو نشته. اکبری صاحب، چرا نیروهای خارجی افراد ملکی را که هیچگاه خطرات امنیتی را هم برایشان متوجه نساخته بودند قصداً هدف می‌گرفتند؟ بسم الله الرحمن الرحیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. با سلام درود خدمت شما، خدمت مهمانان شریک در بحث، خدمت همه مردم شریف و سربلند افغانستان. همانطور که شما در گزارش هم صحبت کردین، اشاره داشتین، متاسفانه نه تنها نیروهای بریتانیایی، سایر گروهایی که در سال 2001 به افغانستان اینا حضور پیدا کردند، متاسفانه هدف و مرام اصلیشان این بود است که چطور بتوانند یک دستاورد قابل محسوس به خود داشته باشند و این دستاورد و این افتخار برگشتاندن به کشتار افراد و اشخاص بی‌دفاع و بیگناه، کسایی که متاسفانه اونا شبنگان به خانه هایشان بودند، متاسفانه یا توسط طیاره بمباردمان میشدند و یا هم توسط شلیک خود همین سربازایی که عملا در ساحه حضور داشتند و هدف اصلیشان هم این بود است که به قول خودشان که ما با طالب مبارزه میکنیم، ولی کشتار اصلی افراد اشخاص بی‌دفاعی بودند که در خانه هایشان، حتی کودکان ما شاهدش بودیم، در ولایات شمال افغانستان، در ولایات جنوبی افغانستان، در ولایات مشرقی افغانستان، در 34 ولایت افغانستان، در اکثر ولایات اینا جرایم جنگی و جرایم ضد بشری را مرتکب می‌شدند. ولی در اون زمان ما شاهدش بودیم که هیچ کسی یا هیچ مدافع حقوق انسانی نبود که پرونده های از را بازرسی کنه، بازپرسی کنه که شما امروز چی کسی را هدف قرار میدید. فلهذا ما فکر میکنم که از سال 1945 به این طرف، زمانی که سازمان ملل شکل گرفت یا حقوق بشر شکل گرفت، همه چیز اینا بر مبنای اون به اصطلاح دستاوردهای خودشان اینا پیشکش کردن و هدف و مرام اقتصادشان بود است که اینا برای خود یک دستاورد داشته باشند، ولی هدف اصلیه که امروز اینا مدافع حقوق انسان باشند، مدافع حقوق بشر باشند یا بانی سازمان حقوق بشر باشند، متاسفانه کاری نکردند به دلیل از اینکه همه چیز نزد همین سازمان‌ها ابزاری بود است. اگر ما در 20 سال پسین ما نگاه داشته باشیم، در 20 سال پسین ما شاهد جرایم جنگی بودیم توسط همین کشورهایی که به افغانستان حضور داشتند، ایالات متحده آمریکا، قوت‌های ناتو و سایر کشورهایی که به افغانستان حضور داشتند. ولی همیشه وقت متاسفانه که حقوق بشر به افغانستان ابزاری بود است و اینا به خاطر رسیدن به اهدافشان حقوق بشر را پیشکش میکردن یا او را پیشنهاد میکردن، ولی متاسفانه که مردم افغانستان یا مو افراد اشخاص بی‌دفاع سلاخی میشد، بر اکبار بسته میشد. این هم از لحاظ حقوقی هم خودش از جنایت است و از لحاظ جنگی هم خودش به اصطلاح جنایت جنگی از لحاظ سیاسی هم جرم سیاسی است که این گروه ها و این سربازان در افغانستان اینا متاسفانه که متحمل شدند. در کنارش شما دیدین که چندین روزنامه جنایات جنگی این سربازا را آفتابی ساخت. روزنامه گاردین بود، همونطور روزنامه اپندنت بود و سایر، حتی بی بی سی خودش یک گزارشی را در این راستا صحبت داشت که حتی خود می افراد و اشخاصی که انسانای بی‌دفاع و مظلوم اینا سلاخی کردند، خودشون به زبان گفتند که ما 30 یا 40 نفر به یک بارگی ما به کام مرگ کشاندیم و این را افتخار هم کردند. و ما فکر میکنم که ما در دنیا دادگاهی داریم به نام دادگاه لاهه که هر کسی که جرم‌های سیاسی، خیانت ملی، جنایت جنگی یا جنایت ضد بشری مرتکب میشه، این نهاد است که اون میره تحقیق میکنه، پژوهش میکنه. 2 سال میشه که این نیروها افغانستان را ترک کردن. متاسفانه پرونده هایشان امروز همانطور ماندگی سرشان خاک انداخته شده است. تنها چیزی که اینا به اصطلاح برای مردم پیشکش میکنن ابراز نگرانی میکنن، ابراز تعصب میکنن. حتی خود بریتانیا، خود نهادهای حقوق بشر بریتانیا این ابراز نگرانی کرد که سربازای ما
مردم افغانستان به شهادت رساندن، افراد اشخاص بی‌دفاع را، بیگناه را. و ما فکر میکنم که متاسفانه حقوق بشر امروز ابزاری است. حقوق بشر امروز متاسفانه مرده است. هیچ پرونده از انسان‌های بی‌دفاع و بیگناه را اینا بررسی نکردند. دو روز قبل هم 77مین سالیاد حقوق بشر بود که اینا تجلیل کردند که ما کارایی خاص خود داشتیم. ولی متاسفانه به نزد ما حقوق بشر همه ابزار است، همه وسیله ای است که توسط قولهای اقتصادی سیاسی مدیریت میشه و به نفع اینمی قولهای اقتصادی سیاسی کار میکنه و تنها نگرانی کردن هیچ وقت دردی را دوا نمیکنه. بسیار زیات تشکر. بیانزای صاحب، تاسو به اورېدلي چې شهزاده هیري ویلي وو چې ما افغانان داسې ویشتل لکه د شطرنج دانو په شان. آیا د افغانانو مینه دومره بې ارزښته ده چې دوی یې د شطرنج د دانو په شان ولي؟ السلام علیکم. تر ټولو د مخه تاسې مخلص صاحب اوس تاسې د تلویزیون کارکنانو محترمو مېلمنو ته او د ټول مجاهد ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې کې شک نشته چې دنیا د حق او باطل نظامونه پکې روان دي او انګریزي استعمار هغه استعمار دی چې د استعمار بنیاد د دوی په واسطه کې ښودل شوی دی. یعنې په ټولو استعماري قومونو او استعماري قدرتونو کې انګریزان مخکښه دي. یعنې نور هم د دوی نه زده کړې کړي دي چې څه رقم ته د استعماري چلونه او تاکتیکونه په کار واچوي. د هند لویه وچه په لاس کې نیولې وه 400 کالو دپاره او بیا په آخره کې یو نوی کشف وکړه چې د هغې نه راووتل، هغه تقسیم کړه پاکستان او په هند باندې او مغه خپل غلامان پکې کېنول، جنا او ګاندي. همدارنګه په عین کال کې اسرائیل په حقیقت کې نوم د اسرائیلو دی، هغه عسکرو پولیسو دا خلک اسرائیل دي مګر لوړپوړي چارواکي ټول انګریزان دي او یو قسم ته عبراني درس یې ورته زده کړو، دی راوستل د اسرائیلو په سر کې هغه قرار لري. په حقیقت کې دا د انګریزان اوس هم هغه پخوانۍ مستعمره ده. په 1948 کې همدا فلسطین د انګریزانو په لاس کې د دوی حکومت اعلان کړ. بیا په 1948 کې انګریزانو ځان ته شکست ورکړ، لکه امریکا کې چې د زامنو انګریزانو د پلرونو انګریزانو ازادي واخیسته، عین کار یې په اسرائیلو کې وکړ. نو همدارنګه امریکا چې دوی ونیوله په همدې ډول باندې کاناډا هم د دوی تحت اثر لاندې ده، استرالیا هم د دوی تحت، تقریبا نیمه دنیا اوس هم د انګریزانو د دغه لاندې ده. خو یو وخت کې چې روسانو په افغانستان باندې حمله وکړه، زما په یاد دي چې د ملګرو ملتو کې د انګریزانو سفیر د روسانو سفیر ته پیغور ورکړ چې تاسو مخکې نه چې برید کوو په افغانستان، په کار خدا و چې د افغانستان د افغانانو د انګریزانو هغه پخوانی تاریخ هم لوستلی وی، بیا هم برید کړی وی. په داسې حال کې چې بیا هغه د روسانو هغه برخلیک هم تیر شو، هغه خپل پخواني جنګونه هم هیر شو او بیا هم په افغانستان داسې یو ډول باندې برید وکړ چې د 9/11 په نامه یو مسله رامنځته کړله او 3000 خپل امریکایان پکې بیچارهګان ووژل او د هغې په انتقام په اخیستنه باندې په افغانستان باندې حمله وکړه. یعنې د روسانو برخلیک ته هم ونه کتلې او بیا په دې تمه باندې چې موږ اوس ټوله دنیا راغلي شاید افغانانو ته په دې ځل باندې ماتې ورکړو. نو اصلا د دوی دغه یرغل په افغانستان اشغالول، د افغانستان کې د اسلامي نظام نړول، دا په خپله یو د بشریت خلاف کارو. یعنی کاره خبره ته 9/11 ولیکه، 50,000 ویډیوګانې درته راوړي چې دا د امریکا انسایډ جاب و، دوی په خپله جوړ کړ او دوی په غچ اخیستنه باندې په افغانستان باندې برید وکړ. نو دا چې اوس دوی هغه هم یوازې د 3 کالو خبره کوي چې په 3 کالو کې چې زموږ د خوا نه په افغانستان کې کوم هغه کسان چې موږ د پاره د امنیت ګواښ هم نه وو موږ هغه وژلي دي، د دې باید پلټنې وشي. اصلا دغه پلټنه باید وشي چې په افغانستان هم ولې یرغل وکړ. که چېرته طالبان بد خلکو ګناهګار خلکو په دوحه کې مو سره ولې تړون امضا کړ، ولې هماغه اسلامي نظام چې تاسو نړولی بیرته درنه ونیو. نو دا معنی چې طالبان هم ګناهګار نه او که ګناهګار نو بیا تاسو ولې یرغل کړی دی؟ یعنی اشغال هم چې کړی دی، خو دا معنی چې طالبانو بیرته د حکومت ونیو، تاسو په غلط شکل باندې افغانستان اشغال کړی دی. تاسو باید جنگي غرامات ورکړئ افغانستان ته، نه یوازې دغه 3 کالو چې
ته د شاهزاده د برتانیې وایي چې ما د سترن دغه غوښتل چې خپل زده کړه په افغانانو باندې وکړم، بې ګناه افغانان یې وژل. نو دا څومره د شرم خبره ده چې د بشر نوم اخلي. اصلا دی چې بشر دی یوازې انګریزانو او استعماري قدرتونو کې چې څوک دي امریکایان دي ته بشر وایي. دا موږ انسانان چې نوري دا ټول د دې لپاره خوراکه ده. لکه موږ چې دې لپاره خدای پیدا کړل، لکه ځنګل کې چې لیوان او پړانګان دا نور حیوانات خوري، د فکر کوي چې موږ د دې لپاره خدای پیدا کړی چې دوی باید موږ مړه کړي، دوی باید موږ استثمار کړي او دوی باید موږ په خپل غلامۍ کې وساتي. او مننه. خیبر صاحب، په ټوله کې بهرني ځواکونه وایي چې موږ ته غلط راپورونه راکول کېده. هغه کسان یا هغه افغانان چې دوی ته د څو مادي امتیازاتو په بدل کې راپورونه ورکوي یا هم د دښمنۍ په اساس راپورونه یې ورکول، دوی ته څومره دوی وطن او دین سره خیانت کړی ده، او څنګه کولی شو چې دغه کسان موږ د محکمې مېز ته راوکاږو؟ اصلا دا یو حقیقت دی چې په افغانستان کې ډېر داسې خلک موجود و چې هغوی به امریکایانو ته د افغانانو په اړه معلومات ورکوي، برتانویانو ته به ورکوي او هغوی به بیا ړندې بمبارۍ کولې، چاپې به یې ولې. خو د برتانیا یا امریکا یا د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د خپل جنګي قساوت د خلاصون دا بهانه هېڅ معقوله نه ده چې ما ته خلکو معلومات راکوي. تا ته که په کوردننه کې خلکو معلومات ورکوي او دلایل هم دا تراشي چې د خلکو به بدۍ لرلې، دښمنۍ به یې لرلې. ته خو د نړیوال بشري قوانینو سازمان لرې، ته خو د بشر د حقوقو په ادعا باندې له امریکا نه افغانستان ته راغلی اشغال دې راوړی دی. تا خو په دې دعوه باندې چې زه ستاسو حقوق تأمینوم، ستاسو حقوق پایمال سوي دي، کنګل سوي دي، د هغوی د اعادې دپاره راغلی یم. نو دلته بیا څومره احمق ختلي چې د خلکو په راپورونو په معلوماتونو باندې له امریکا نه چا را دعوت کړلی، چا معلومات درکړي چې راسه افغانستان ته. دا پلان هم افغانانو درته وښودی. کله چې له هغه ځای نه ته په خپل پلان روان دی، په افغانستان کې څنګه د خلکو په پلان باندې ته کار کوې؟ د نړۍ خلاصون په دې باندې نشي کېدلی. دویمه خبره، د دې خلکو جرم یقینا هم د انسانیت په اساس او د اسلامیت او افغانیت په اساس تر ټولو بزدلترین هم دغه خلک و چې خپل وروڼه، خپل ملت، خپل د جغرافیې وګړي په امریکایانو برتانویانو باندې په شهادت باندې رسول. یا به دوی یو څه امتیاز اخیستی، یا به امریکایانو ته ځانونه په دې محبوب کوله چې ګواکې ما له تا سره خپل د ورور وژنه وکوله. د دې خلکو جرم یعنې زه خپله داسې یو فکر کوم چې دا خلک به شاید هغه عفو کې هم داخل نه وي. دا خلک هغه څوک دي چې دوی ځکه هغه کورونو ته چې امریکا نه سوی کولی ورسي، هغه عزتونو ته چې امریکا لاس نه سوی وګدولی، همدې خلکو د امریکایانو لاسونه اوږده کړل تر هغه عزتونو، همدې خلکو د امریکایانو د برتانویانو لاسونه د هغه وینو پورې ورسول. یعنې د دې جرم مستقیما سم مرتکبین د امریکایانو د برتانویانو تر څنګ هم دا خلک هم دي. او دا چې د دې خلکو پیدا کونه، نو که امریکا رښتیا هم وایي، د برتانویان رښتیا هم وایي چې موږ څېړنه کوو، ولې د دې څېړنې نه مخکې موږ ته خو د خپل مجرمین نه په ګوته کې چې پلانی و پلانی و احمد و محمد دې خلکو موږ ته معلومات راکوي. او که څه هم په دې ملت کې ډېر خلک پیژني چې تا امریکایانو ته لابي کول، تا د امریکایانو سره همکاري کول، تا دا دومره بلندمنزلونو، بلډینګونو، کاروبارونو، بزنسونو په اروپا او ترکیه او اماراتو کې کورونه په همدې وینه باندې جوړ کړه. د دې ملت وینه دې په امریکایانو پلورله. که څه هم دا یو نیم خلکو ته معلوم دی د شک په اساس یا په یقین باندې، خو امریکا چې دومره څېړنې کوي، برتانیا چې دومره څېړنې کوي، معلوماتونه کوي، دا خو یوه اسانه موضوع ده، هغه دې په ګوته کې. هماغه قاتلان برته برتانویانو له ځان سره بونه تلله، هماغه قاتلان چې برتانویان افغانستان نه وځي، همدې کابل هوایي میدان کې ورته تیارې کېنولي، همدا خلک یې جګول نه. نو دا دوی څنګه څېړنه کوي؟ دوی څنګه د دې شي طرفداري کوي چې زموږ خلکو خلک وژلي دي او زه د دې راپورو معلوماتو څېړنه کوم او زه د دې څېړنې طرفدار یم. داسې خو د ګوتریش د ملګري ملتونو د سازمان سرمنشم وایي چې زه د غزې په سر په دې وحشتونو باندې متعصب یم. آیا د رده تعصب د غزې خلک وخوري، ویسکي، کالي په واغوندي، څه په وکړي؟ د رده تعصب خلکو ته کومه ګټه رسوي؟ د دې د دغه کار سره طرفداري افغان ملت ته کومه ګټه رسوي؟ نه دې ملت ته ګټه رسوي. عالي عهده د دې ملت په زخمونو مالګې دوړول دي، د ملت رشخندول دي، د دې ملت ته دا ور یادول دي چې پروش کال، تیر کال، بل کال ما وڅملولې، ومې وهلې، ومې وژلې، او زه په دې اعتراف کوم چې زما ځواکونو ستاسو ان ملکي خلک وژلي دي. ته څه کولی شې؟ نور ستاسو په توان کې دی. که ته د دې شي نه نور حرکت کوي، بیا دې هم نه پرېږدم. دا زما اصول دی، دا مې قانون دی. یعنې دا د ملت ته دا ور په ګوته کول دي چې ته مې وژلې، ربړولې مې، یوازې په جنګي لحاظ نه بلکې په هغه لحاظ چې د جنګ په قوانینو کې هم جرم بلل کېږي. ما هغه قوانینو په تا تطبیق کړي دي، ته مې وژلې، نو ته څه کولی شې؟
او عملا په نړۍ کې دا هر څه ترسره کوم. مننه بیرته سره ګرځو. اکبری صاحب، شواهد وجود داره، اسنادها وجود داره که اینها بالای مساجد، بالای محافل عروسی، بالای جنازه ها بمباردمان کردن. باز هم اینها انکار میکنه و خود را کبوتران سفید جلوه میدهد. چرا یا از جرایم خود انکار میکنن؟ مخلص صاحب، ما بارها گفتیم که متاسفانه در قرن 21 انسانیت مرده است. ما سازمان داریم به نام سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و این همه نهادها فقط در حد شعار امروز باقی ماندن ولی عمل از اینا وجود نداره. اگر اینا عملی وجود می داشت امروز در قرن 21 ما شاهدش هستیم که روزانه صدها مسلمان در غزه به خاک و خون کشانده میشه. تنها کاری که این نهادها میکنن فقط یک ابراز همدردی میکنن، یک اعلامیه یا فراخوان سر میتن، دیگه کاری نمیکنن. اگر به مثل غزه یک کشور کفری می بود یا مثلا خود بریتانیا جنگ می بود یا یک کشوری که اوکراین مثلا یا در تبانی با خود همین نهادهای حقوق بشر می بود، شما شاهدش می بودین که این سازمان ها امروز خودشان سلاح به دست می گرفتن اونجا می رفتن مبارزه می کردن. ولی به دلیل از اینکه اونجا مسلمان است، اونجا انسانایی هستن که به خاطر اعلای کلمت الله جانهای شیرین خود از دست میدن، وقتی که شلیک به سینه‌اش میشه اونجا نعره تکبیر میگه، مادر به خاک میفته، طفلش به خاک میفته، تا نان به خوردن نداره. این نهادها امروز میان دایه‌دار انسانیت میشن، دایه‌دار از این میشن که ما مدافعین حقوق انسان هستیم. نفرین به همچون نهادهایی که امروز همه چیز در دایره منافع خودشان میبینن، نفرین به همچون نهادهایی که امروز به نام حقوق بشر تجارت میکنن، به نام حقوق انسان تجارت میکنن، ولی میان اینجا انسانای بی‌دفاع، انسانای بی‌غرض، انسانایی که اونا در خانه هایشان شبنگام در خواب خود هستند، میان اونا رو سلاخی میکنن و باز افتخار هم میکنن که ما اینا رو به مثابه دانه های شطرنج از بین بردیم و لذت هم میبرن. نفرین به همچون نهادها. و ما فکر میکنم که اینا به خاطر هدف خودشان، چرا مثلا در زمان جمهوریت هم این نهادها وجود داشت، چرا در اون زمان اینا همه موارد آفتابی نمیکردن؟ به خاطر از اینکه یک تعداد مامورین توظیف شده، یک تعداد غلامان به نفع اینا کار میکردن. اگر اینا صدا بلند میکردن طبعا اینا اینجا واکنش نشان میدن. به اون لحاظ اینا صداهای خود سکوت کردن، ولی پس از خروجشان از افغانستان، پس از خروج شرمبارشان، امروز میان در ملای عام و فراخوان میتن که واقعا ما جرایم جنگی رو به افغانستان مرتکب شدیم. از طرفی هم بعضی نهادهای دیگه اینا به عنوان حامی خود پیشکش میکنن که چهره‌های اینا رو سفید نشان بده و سر بربنده از اینا خاک بندازن. ما فکر میکنم که باید دادگاه الهه امروز وجود دارد، دادگاه بین‌المللی است و این دادگاه باید دست به کار شود. مجرمین، کسایی که حتی از افغانستان جرایم بشری را مرتکب شدن یا خیانت ملی را مرتکب شدن یا جرمای سیاسی را مرتکب شدن، از داخل افغانستان امروز در بیرون هستند. حتی ما انتظار دارم که اینا باید پرونده‌هایشان بازرسی شود که شما چی کردین به ملتتان، شما چی کردین به کشورتان که امروز خانه‌های میلیارد دلاری دارین و امروز در بهترین زندگی پر زرق و برق هستین و امروز مور سکوت اختیار کردید در برابر همچون کشورهایی که شما حامیشان بوده. و ما فکر میکنم که نهادهایی که امروز به عنوان مدافع حقوق انسان هستند اینا همواره شعاری حرکت میکنن. اگر اینا واقعا در جنبه عملی خود ثابت میساختن، ما امروز شاهد از این نمی بودیم که یک شخص بیا یک فرد بیگناه را سلاخی کنه، بر اکبار بسته کنه، با افتخارانه بگه که من اینها شعاری حرکت میکنن، نمیتونن یا نمیکنن خودشان. خب هم شعاری حرکت میکنن و هم اینا صلاحیت ندارن، هم صلاحیت اجرایی ندارن. یعنی او اتوریته یا صلاحیتی که باید سازمان ملل داشته باشه، به دلیل از اینکه تمام دم و دستگاه این نهادها را کشورهای میته که امروز در تراز اول هستند، ایالات متحده آمریکا و خود بریتانیا امروز کشورهای یکتاز هستند. تمام مصارف از سازمان ملل امروز ایالات متحده آمریکا پرداخت میکنه. یعنی اون مقوله درست میگه هر کی نان دهد فرمان دهد. بدون تردید همانطوری که اینا نان میته فرمان میته، بدون درخواست آمریکا، بدون پشتیبانی آمریکا، سازمان ملل اصلا صلاحیت دیگه نداره که هر یک کشور محکوم کنه. حتی صلاحیت از این نداره که یک جنگ بره اونجا مستقیم او را محکوم کنه، بگه شما جرایم جنگی را مرتکب شدین. شما ببینید که وقتی غزه بالای اسرائیل شلیک میکنه یا بمباردمان میکنه، اونجا اسرائیلیا کشته میشن، مستقیم سازمان ملل حتی خود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مستقیم میره به اسرائیل ابراز همدردی میکنه، میگه ما در کنار شما هستیم، شما اسلحه کار دارین، منابع اقتصادی کار دارین، دیگه تجهیزات کار دارین، هر چی کار دارین ما در اختیارتون. ولی اونجا که در پالوش اسرائیل همه روزه انسانای بی‌دفاع، انسانای مسلمان اونجا شهید میشه، او را حتی آب سر از او قطع میکنن، تیل بالا از اونها قطع میکنن و تمام موارد بالا از اونها قطع میکنن. ما فکر میکنم که باز هم تکرار میکنم که نفرین به سازمان ملل، نفرین به او کسایی که امروز در بیرون هستند خود مدافع حقوق انسان میدونن و در قرن 21 همه انسان ها به شهادت میرسن، انسانیت میمیره. بخیر باشید.
بیانځی صاحب دغه بهرني ځواکونو دغه افغانان د کوم هدف لپاره واژه؟ آیا دوی غوښته چې دغه د اشغال موده وغځوي یا هم د افغانانو په منځ کې تربګنۍ او دښمنیان یې رامنځته کړي او یا کوم بل هدف یې درلوده؟ هغوی دپاره دا مهمه نه وه چې کم افغان یې وژي. هر افغان، هر مسلمان افغان د هغوی دښمن و. هغوی چې په افغانستان باندې برید وکړ د همدې دپاره چې په ټوله دنیا کې سیکولر حکومتونه رامنځته کړي وو او دغه وخت دپاره چې اوس نړیوال حکومت اعلان کړي. همدارنګه دا نور نهادونه چې تاسو یاد کړل لکه ملګري ملتونه او د بشر حقوق او یوناما او هغه او دغه حتی بینالمللي پولیسي زندانونه او حتی نړیوال بانک دا ټول چې رامنځته کړي د دې نړیوال حکومت دپاره تیار رامنځته کړي چې موږ به نړیوال حکومت اعلانوو او دا نهادونه به ټول موجود وي. هغه دوی چې په افغانستان باندې حمله وکړله په همدې خاطر باندې چې دوی ټوله نوره سیکولر دنیا خپله کړې وه، یوازې په افغانستان کې اسلامي نظام او یو په منځني ختیځ کې هم په انفرادي ډول باندې د القاعدې په نام باندې فعاله مسلمانانو، نو که دوی په عراق باندې حمله کوله ټول منځني ختیځ یې د خپل دغه لاندې راوسته چې هغه د منځه ویسي. یعنې القاعده یعنې حکومتونه هم سیکولر وو، مګر په ملتونو کې د فعاله مسلمانانو لکه اوس چې د غزه کې مسلمانان دي او د اسرائیلو په مقابل کې جنګېږي داسې مسلمانان موجود دي. د هغو د منځه وړلو دپاره په عراق حمله وکړه او حتی په شمال د افریقا باندې هم حمله وکړله. په یو ډول د عربو د پسرلي په نامه په خپل منځو کې سره وجنګل او دوی شاته ناستو هغه زړې مهرې په نوو مهرو باندې بدلې کړې او په افغانستان یې هم حمله وکړه. افغانستان کې خو بیخي اسلامي نظام تیار برقرار و، نو د هغې د منځه وړلو خو دوی ته لومړی هدف و. او بل د افغانانو نه دوی ډارېدل هم چې په ډېر قوت سره 1.5 لک 2 لکه پوځ دوی راوسته افغانستان ته او د افغانستان خلک یې په بند کې اداره جوړه کړه. دا د کوم حقوق په اساس باندې چې د مملکت دپاره د مملکت نه بهر اداره جوړوه او بیا هغه راوله په افغانستان کې دغه کوه د هغې شاته ودرېږه او دغه کوه. نو دوی هغه کار دپاره کوشش وکړ، مګر هغه څه چې دوی پیشبیني کړې وه چې ګنې دوی به اسلامي نظام ته ماتې ورکړي، دغه ته اسلامي امارت ته هغه ونه کړه. دوی فکر کوي چې موږ سره اخوانیان هم ملګري دي، تیر نظام کمونستان هم را سره ملګري دي او نشنلستان هم ملګري دي، نو موږ ته نور څوک پاتې دي. یو طالبان دغه به د منځه ویستو او د افغانستان کې هم دغه اوسنۍ اداره سیکولر اداره به پاتې وي او د هغې نه وروسته موږ نړیوال حکومت اعلان کړو. مګر هغه خوبونه ټول سین لا وکړه. اسلامي امارت همغه چې پخوا دوی ړنګول او بیرته په پښو باندې ودرېده او دوی جبرن مجبور شو چې د تېښتې لارې دپاره یعنې د اسلامي امارت سره دوحه کې تړون امضا کړي. نو که دا طالبان دهشتګر وو نو بیا تړون دې ورسره ولې امضا کړ؟ او که دهشتګر نه خو بیا تا په افغانستان باندې په غلط اشغال دې کړی دی، که نه ته باید د ټول جنګي غرامات ورکړي. ځان له دا چې یو څو کسان یې وژلي دي او د دې اقرار کوي چې والا دا ګناه کړې ده او نور هم ګناه نه ده کړې. په میلیونو خلک دوی وژلي دي. دا د امارت مجاهدین چې شهیدان شوي دي او دا د شپې به چاپې وهلې، دا ټول هر یو د دوی دپاره جرم دی. مګر دا چې دوی وایي دې نه دوی دوه هدف دی. یو په دې باندې ځان ښه کاره کوي دنیاوالو ته چې موږ خو والا کوم خیانت چې کړی دی او یا زموږ کسانو کومه خلاف ورزي کړې ده موږ خو هغو پسې ګرځو، پلټنې کوو، هغو ته سزا ورکوو. او په این حال کې دا خبره هم کوي چې موږ خو افغانستان کې د ګناهګارو په مقابل کې جنګېدو چې هغه اسلامي امارت مجاهدینو او غیر ګناهګار خلک چې عام خلک کوم موږ وژلي دي د هغو دپاره کوشش کوو چې پلټنې وکړو او بیا د هغې جنګي یو دغه ورته ورکړو چې د هغه کورنیو ته. نو په دې ډول باندې ځان یو قسم ته ښیي، یو چالاکي کوي. دا د چالاکۍ سوال نه دی. افغانستان ټول خلک د دې په مقابل کې یو وجود دی او دا چې څو کسه غلامان ورسره ملګري وه، غلامان چې دی وتل هغه هم ورسره ووتل، نو هغه څو غلامان قابل د دې نه دي چې موږ په افغانانو کې حساب کړو. ټول افغانان د دې په مقابل کې یو دریځ لري، یو سنګر لري چې هغه جنګي غرامات باید ترې وغواړي. بیانځی صاحب بیرته تاسو راګرځو. خیبر صاحب په ټوله کې د تېرې ادارې چارواکو چوپتیا په څه معنا و؟ دوی د بهرانیانو تر فشار لاندې و، خپل غږ نه سو اوچتولی یا په دې جرمونو کې ورسره شریکان ول؟ دا واضح خبره ده چې د تېرې ادارې د لوړپوړي نه ان تر ټیټپوړي چارواکي په همدې جرایمو کې له بهرنیانو سره کاملا مشترک وه. نه دوی خلکو د غږ کولو صلاحیت لره، نه د دوی غږ چا اورېده. او بیا چې څوک د چا تر فشار لاندې وي، حد اقله منطقه دې پرېږدي، هغه ځای دې پرېږدي. خو دوی چې په همدې چوکۍ پسې منډې وهلې، کمپاینونه یې کول، دروغونه یې ویل، ولس په سترګو کې خاورې اچولې، دا څنګه فشار؟ خپله مستقیما په همدې وژنه، په همدې وینه تویونه کې د امریکایانو ملګري وه، د هغوی سره د دې چوکۍ د همدې وینې په اساس چلېدل. دا یو ژرنده وګڼه چې همدغه وینې اوبه وه.
که چیرې دا وینه درېدلې وه بیا د دې قدرت و اقتدار دا هر څه له منځه تلله. او بله لا دا چې امریکا یا بهرنیانو به غوښتل چې په افغانستان کې څنګه ظلم وکړي، لږ وکړي ډېر وکړي، خو همدې خلکو ورته ویل چې نه تاسو ډېر وکوئ. یو بېلګه امنیتي تړون دی. امنیتي تړون د څه لپاره اوس؟ د همدې دپاره اوس چې امریکا لږ په تړلي لاس خلک وژني، مې د لاس یې ورته خوشی شي، همداسې بې دریغه یې وژنه. د بمونو تر موره پورې په افغانستان کې بمونه استفاده شول، پاسپوس، کیمیاوي بمونه په ودونو، مساجدو، مدارسو، فاتحو، جنازو، په ټولو شیانو وسوله. هم رډې رډې ورته کتلې. د واکدارانو فقط دوه شیونه وه، کرزي به لا کله کله په سترګو یو د دروغو دسمال نیولې اوښکې به یې تویول، خو اشرف غني دا هم نه کول. بیا راکښته خلکو ته راځه، تر وزیرانو پورې، تر کابینې پورې، تر ولسي جرګې پورې. د دې د ټولو عکس العمل دا و چې په ولسي جرګه کې به په بوتلونو یو بل سره ویشتل. دا هغه د بزدلۍ انتهایي حالت و چې د خپل ولس د وینې په سر یې له امریکایانو سره قرارداد او توافق کړی و، او په داسې بزدلانه شکل باندې یې کړي و چې حد اقل ولس یې ښیولي وي چې زه دې وژنم، څملوم دي، ربړوم دي او په همدې لباس درته راځم. خو ولس ته به له ډېر نرم لباس نه راغلی، د یو ډېر پاسته ادرس نه به ولس ته راکړی، د ولس نه بیرته بیا د دوی په اصطلاح رایې مخځلې، او دا به ادعا کو دا اوس اشرف غني چې کله په رسنۍ را څرګند شي وایي زه مشروع ولسمشر یم. په کوم دلیل؟ ما ته ولس رایه راکړې ده. کومه رایه؟ هغه رایه چې د به ولس په کندوز و ننګرهار و کندهار و هلمند و روزګان و دایکنډي ولایتونو کې په درزنو په امریکایانو په شهادت باندې رسوه. همدې د غني ادارې که ستاسو یاد کندوز کې په یو مدرسه جلسه باندې همدا داخلي چارواکو بمبار ونه کوئ، لسګونه حافظان، ماشومان، لویان، سپین ږیري په شهادت ونه رسول. آیا دا یې وویل چې دا زموږ یو تېروتنه وسوله؟ امریکا خو اوس هم وایي چې ما نه تېروتنه سوې ده. په وس کې هم د قدرت یم، ستا په ملت هم نه دی در شریک، دین هم نه دی در شریک، دشمن دې هم دی، الله دې هم درته دشمن معرفي کړی دی، دیني اساساتو دې هم دشمن ګڼلی دی. خو دې عقل دومره وایي چې دا کار مې وکړئ. دا چې دی له هر لحاظ نه وایي. خو اشرف غني خو دا هم نه ویل چې کندوز کې زموږ نه یو تېروتنه وسوله یا دا یو غلطي رانه وسوله. علیحده به ویل چې دا د پاکستان نه د کوټي شورا او د پېښور شورا څوک جرنیلان او کرنیلان اغني وه، 2 کلن ماشوم یې په پنجابي کرنیل باندې تېراوه. یعنې د دې ولس د وژنې دپاره داسې له منطق و عقل نه خلاف استدلالات یې راوړل چې دوی به خپله هم په دې پوهېدل. دا اوس د 1.5 لوړپوړو چارواکو د سوشل میډیا کې که د دې ادرسونه تاسو تعقیب کړئ، له خولې نه یو خبره د دې راوځي. دا د رحیمي یو خبره یو ټویټ ما ولیدی، هغه لیکلي وه چې بزدلي تر بزدلي، بس فقط هم د یوه جمله یې لیکلې وه او 2 ورځې کې دنې بیرته د خپله لیکنه ړنګه کړه. بزدلي تر بزدلي یعنې موږ داسې بزدلي وو چې نور د بزدلي را باندې توان هم نه تمامېدله. یو بزدل چې په خپله بزدلي معترف واوسي، زه به څه ورباندې بحث وکړم او زه به د دې بزدلي څومره تشریح کړم. اکبری صاحب در کل همین پیمان امنیتی را خیبر صاحب یادآور شدن، چقدر مسئولیت قضایی و قانونی برای سربازای خارجی داده بودن و آنها آزادانه وحشت و جنایت مرتکب می شدن؟ جناب مخلص صاحب، شما گزارش های آقای خلیلزاد، صحبت های اخیر خلیلزاد شما دنبال شاید کرده باشین که خودشان گفتن که ما نه به درخواست کسی آمده بودیم و ما نه به درخواست کسی میریم. یعنی به این معنی که اونا خودسرانه به داخل افغانستان آمدن. درست است که مثلا یک مسائل که در بن اونجا روی صحبت شد، مسئله 11 سپتامبر یا بعض مسائل دیگه، ولی اونا وقتی که به داخل افغانستان آمدن همه چیز افغانستان در اختیارش بود، هم منابع داخلی افغانستان و هم حریم زمینی افغانستان در اختیارشان بود، هم حریم هوایی افغانستان و هر چی دلشان میخواست انجام میدادن بدون از اینکه برن از احمد محمود. ولی این ما بودیم که یک والیه که وقتی ما به یک ولایت معرفی میکردیم مجبور هستیم که میرفتیم جانبست، در اون زمان سفیر ایالات متحده آمریکا به افغانستان بود، میرفتیم به او مشوره میکردیم. بدون پشتیبانی آمریکا، بدون خواست آمریکا ما یک والی را تا تعیین کردن نمیتونستیم. این ما بودیم که به اصطلاح مامورین توظیف شده کشورهای غربی بودیم که هر چیزی که اونا میگفتن ما متاسفانه حرکت میکردیم. ما در اون زمان 2 صف داشتیم، یکی صفی بود که جمهوریت بود، یکی هم صف امارت اسلامی بود که هر دو در مقابل از اون طرف هم کشته میشد. جوانای می سرزمین بود، جوانای رشید می سرزمین، از این طرف هم که کشته میشد به خاطر 10,000 افغانی میرفت اونجا در سنگر به خاطر امرار معیشت خانواده‌ایشان و ما هم شهید میشدن. ولی بهره اصلی را خارجی ها میبردن، کسایی میبردن که در بهترین چوکی ها نشسته بودن و همواره جنگ افغانستان را نظاره میکردن و تقریبا شما دیدین که 2 سال نشست دوحه طول کشید، 2 سال متواتر، ولی جمهوریت نتونست که حداقل یک نقشه را پیدا کنه از نشست دوحه. قسمی که میمان برنامه اشاره کرد، مثلا اینا به خاطر از اینکه میخواستن که در چوکی ها باقی بمانند، میخواستن که همین چوکی ها را مدام العمر به خود تصاحب داشته باشند. متاسفانه هر چیزی که بادارانشان امر میکردن تو باید واقعیت ها را آدم صحبت داشته باشه. و در شرایط فعلی هم شما میدونین که امروز هم افغانستان ما شاهدش بودیم، چند قبل هم در ولایت بغلان در داخل مسجد خود اینا نترکاندن
که تومی از هم افراد اشخاص بی‌دفاع بود. همین استخبارات همین کشورهای بیرونی است که امروز هم میخوانند که وضعیت افغانستان را مختل بسازند، میخوان که مردم در برابر نظام ایستاد کنند، نظام یعنی یک فاصله ایجاد شود میان مردم و میان نظام. و من فکر میکنم که تا زمان مخلص صاحب خود مردم افغانستان حکومت کنونی به هوش نیاید، علمی درس ها و اون منفذا و منهجایی که گروه های نفوذی به داخل افغانستان نفوذ میکنن، یا انسان های بی‌دفاع را سلاخی میکنه، یا میای مساجد تخریب میکنه، یا مکاتب تخریب میکنه. هدف اساسی این است که مردم افغانستان مردم سنتی است، مردم افغانستان اسلامگرا است، با تمام آموزه ها و آخوزه های اسلام اینا پیوندی عمیق دارن. به خاطر میرن این اماکن هدف قرار میتن، به خاطر از اینکه اینا در برابر همدیگه شان بیستن و نظام به اصطلاح ضعف نظام نشان بده یا مردم در برابر نظام اینا بیستن. به خاطر هدف شوم خودشون. ولی ما اینجا باید به خود بیاییم و با تمام جوامع ملل، با تمام سازکارا، با تمام قواعد و کنوانسیونایی که به اصطلاح حکومت‌ها خود به او پیوند داده خود یک بار آماده بسازیم و به جان فراخوان بدیم که مردم افغانستان جناب مخلص صاحب واقعا 42 سال بدبخت شد. مردم افغانستان 42 سال آواره شد، بیوه شد، زخمی شد و ما امروز نتایجش می‌بینیم. تشکر. دوباره به شما برمیگردیم. بیانزای صاحب د دې څېړنو په هکله څومره خوشبیني چې د بریتانیې دفاع وزارت په لار اچولې ده، څومره به دوی واقعیتونه ځای په ځای کوي په دې څېړنه کې؟ د دوی هغه څه چې دی وایي هغه نه کوي او چې څه کوي هغه نه وایي. دا د استعماري قدرتو یو فارمول دا هم دی. غني چې کله کامیاب شو په اصطلاح د 1 میلیون رایو کې چې عبدالله مر سره شریک او باید کامیابي وي، خو خیر بالاخره کامیاب شو. په لومړۍ ورځ باندې ورسره تړون امضا کړ. په تړون کې یوه ماده د قضایي مسؤلیت وه. یعنې قضایي مسؤلیت دا معنی چې دلته موږ بالکل لاسونه خلاص دي چې څه کوو. یعنې حتی د دوی په کورونو کې دوی په افغانانو باندې لوړپوړو چارواکو باور نه درلوده. د دوی کورونه او د دوی دفتر ټولې د امریکایي عسکرو په واسطه باندې ساتنه او څارنه یې کېدله. نو حتی د دوی په کورونو کې هغې اولیت درلوده او که هغوی به ورباندې راغله او دوی به یې هم لیدل په عملي ډول باندې، نو د مقاومت خو څه کې د شکایت حق یې نه درلوده. دا چې نورې سرغړونې چې خارجي عسکرو کولې یا یې ناحقه لکه دغه شهزاده چې ویل چې ما قصدن خلک کول چې زده کړه پرې وکړم، نو همدغه شان دی غني دا حق نه لري چې هغه نه دفاع وکړي یا یادونه وکړي. نو هغه ویل دا لیونی شوی دی او موږ امریکا کې وایو ته محاکمه کوو، دلته نه محاکمه کوو. که فکر دی په نادالي کې او که په قندار کې کومه ولسوالۍ کې چې 19 کسان بیچارهګان د یوې کورنۍ په شهادت رسول، حتی ماشومانو باندې تیزاب اچولي سېزلي وو. مګر غني نشو کولی چې د هغې نه دفاع وکړي او د هغې پوښتنه وکړي، ځکه چې غني یو غلام و. نو غلام خو د شهادۍ دپاره هم څوک نه غواړي. وایي غلام وایي نه صلاحیت لري او نه هویت لري. نو هغه یې راوستي وو، هغه هر کنان داد فرمان داد معاشونه هم ورته هغې ورکول، د هغوی په واسطه باندې ساتل کېدل. نو دا چې د اوس د برطانیې لوی درستیز وایي چې یاره موږ یې ملاتړ کوو. حتی خبره هم لا تر اوسه نه ده شوې. که دا وشي نو موږ د دې خبرې ملاتړ کوو. یعنې موږ خو ډېر ښه خلک د بدې کړنې چې شوي دي د هغې نه ملاتړ کوو چې پلټنې وشي او محاکمه شي. دا یو ډول ښودل دي. ما مخکې هم دا خبره وکړه د دې دپاره چې ځان داسې وښیي دنیا ته چې موږ خو که سرغړونې شوي د هغه محاکمه کوو او موږ ښه خلک یو. په عین حال کې موږ خو یوازې د هغه د دهشتګرو په مقابل کې جنګېدلو چې عبارت یې د امارت د مجاهدین نه و. نو که امارت مجاهدین دهشتګرو نو بیا دې ورسره جوړه ولې وکړه او چې جوړه دې ورسره وکړه خو دا باندې دهشتګر نه و، نو بیا دې په دې هېواد باندې حمله ولې کړه، برید دې ولې کړه. خو ته باید د ټول هېواد د دې جنګ او د دې مداخلې او د جنګ او د ټولو مړو د شهادتونو غرامات ورکړي. نه یوازې دغه دوه درې خبرې چې دی په نظر کې نیولې او هغه هم د 2010 کال نه تر 2013 کاله پورې مخکې او وروسته هم نه یادوي. په دغه 3 کالو کې چې کومې پیښې شوي دي نور کوم دی غلطي نه ده کړې، سرغړونه نه ده کړې. افغانستان ته چې راغلي دوی هلته ګلان کرل. ډېره مننه، ډېره مننه. خیبر صاحب په ټوله کې دوی دغه وحشتونه او جنایتونه ولې له مخکې نه څېړل چې دوی اوس دغه ټیم رالیږلی دلته او هغه د بریتانیا د دفاع وزارت دغه څېړنه کوي د بریتانیایي ځواکونو د وحشتونو په تړاو چې دومره کسان به نه وو تلف سوي، دومره به نه قرباني کېدل؟ مخلص صاحب اصلا دا د دې ادعا ده چې موږ څېړنه کوو او دغه څېړنه دوی ته کول نه دومره ګرانه خبره ده او نه دا شواهد له خلکو نه پټ دي. هغه شواهد دوی را برسېره کړي دي
او بیا دوی په خپله اعتراف کړی دی. دا څېړنې ته څه اړتیا لري؟ یو کس چې په دې اعتراف کوي چې زه خلک د شطرنج د لوبې په شکل باندې وژنم، په دې باندې څېړنه کول د احمقانو کار دی. همدا احمق نړیوال چې بیرته په هغه څه چې معترف جرم په خپل اعتراف کوي هغه څېړي دغه کوي، دا د دې څېړنې تر نامه لاندې څه نور شیونه، نور پلانونه د دوی دي او د نورو شیونو لپاره غواړي چې په افغانستان کې د خپل مداخلې لینونه همداسې متسلسل وساتي. د انقطاع د خپلو اړیکو په افغانستان کې استخباراتي، سیاسي، اقتصادي هیڅکله نه غواړي. هغه اړیکې چې دا ملت د حاکم نظام یې نور سره پالي، لکه سیاسي اړیکې نه پرته استخباراتي او پوځي، دا اړیکې نظام نور سره پالي د دوی سره. دا دوی د مختلفو بهانو، د مختلفو چینلونو او ادرسونو له لارې راځي خپل کار کوي. دویم که دوی غواړي چې څېړنه وکوي، د افغانستان د خلکو چې وژل سوي دي د ده په څېړنه نه راژوندي کېږي او نه د دې خلکو په بدیل کې موږ دوی نه د غرامت توقع لرلی سو چې رادې کړي. حد اقل په دې بدیل کې د غزې مسلمانان نه وژني، د هغو مسلمانانو د وژنې حمایت د اسرائیلو سره نه کوي. دوی څنګه د عامو بېګناه انسانانو د وژنې د څېړنې ادعا کوي چې عملاً یې اوس د انسانانو وژنې ته خپل کار ویلی دی. همدا برطانیه، فرانسه، امریکا، جرمنۍ ټول راغله اسرائیلو ته خپل د همکارۍ چټرې ورته وډبوئ. اسرائیلو ته یې په دې باندې جرأت ورکړي چې تاسو خلک وژنئ، مرتشا لخوا در سره وي. ایران، ځینې نور هغه جهتونه چې د فلسطین په حمایت باندې غږ اوچتوي، هغوی ته یې ګواښونه وکول، سمندري بیړۍ یې سمندر ته راوستلې. امریکا له کوم ځای نه خپل پوځي تجهیزات سمندر ته راوستلي دي. مدیترانې په سمندر کې امریکا څومره قوي جهازونه سمندري د دې انتظار ته ولاړ دي. دا د څه لپاره؟ آیا دا د دې لپاره چې دوی تاسو وایئ چې دغه څېړنه چې دوی ترسره کوي دا هسې یوه لوبه ده، فقط افغانان مصروفوي؟ هسې چټیات دی، دا هسې یو چټیات دی، رشخند دی. د دې تر شا خپلې سیاسي موخې دي، خپلې استخباراتي موخې دي. خپل د ځان نه یو بېګناه څېره جوړولو غرض لا هم دی نه لري، ځکه مخامخ یې د مسلمانانو په وینو باندې داړې سري دي. څوک ورته څه ویلی شي؟ دوی دې ته ضرورت نه لري چې ځان سپین چرګ معرفي کړي. دوی یو خپل قساوت ته ځان رسول دی، هغه چې په هره لاره ځان رسولی شي دوی خپل ځان رسوي. او دا عملاً د برطانیه او د امریکا اوس یو نشه ګرځېدلې ده د انسانانو وینه. که دا وینه په افغانستان کې دلته قطع سوله، دا عملاً یې په فلسطین کې دا معامله تازه کړله، همدا لوبه روانه ده. دوی به حتما د یو کال د 2 کالو په مدت کې چېرته د اسلامي نړۍ یو داسې ځمکه ګوري چې هلته دوی په لسګونو زره انسانان ووژني، څوک ورنه باسخاص ونه کوي، څوک ورنه دا پوښتنه ونه کوي چې تا ولې دا کار وکوئ. که نن د فلسطینو د حماس محاسبه ده، سبا له دې ځای نه ځي و نورو ځایونو ته، نورو ته. نړۍ خصوصا هغه د نړۍ نه مراد هغه څوک دي چې په نړۍ باندې تخت و تاج کوي، همدا برطانیه ده، همدا امریکا ده. نړۍ د همدې 2 بلاکونو ترمنځ تقسیم شوې ده، څوک یې یو خوا کش کوي، څوک یې بل خوا کش کوي. د دې دغه معتادي چې د انسانیت وینه ده د نړیوال اول جنګ نه پیل شوې ده. په اول نړیوال جنګ کې میلیونونه انسانان هم دې خلکو په خپل منځ کې ووژل، په دویم نړیوال جنګ کې میلیونونه انسانان هم دې خلکو په خپل منځ کې ووژل، او دریم نړیوال جنګ ته سیمینه سازي هم دا خلک کوي. ځکه دا د دې وینې تویونې معتادین ګرځېدلي دي. هغه وینه چې پخوا د دوی په خپل منځ کې تېرېدل، په ډېر مکر او چل باندې له اروپا نه، له امریکا نه دغه وژنې ګراف ټیټ کوي، راواړوي اسلامي نړۍ ته. مننه. اکبری صاحب، سربازان استرالیایی جرایم را مرتکب شده بودند، آنها را محکمه جزا دادن یا ترفیعشان میگرفتن یا است که از یک وظیفه منفک میکردن به یک وظیفه دیگه او را میگماشتن. آیا تطبیق قوانین همی می باشد؟ از دید شما اگر جرایم سربازای بریتانیایی که ثابت هم است، محکمه چه جزا از دید شما برایشان خواهد داد؟ خب مغلق صاحب، همانطوری که سربازای بریتانیایی تقریبا 8 یا 9 تا از خودشان خود به خود از بین بردن، یعنی قتلای خودی داشتن، چون یک قانون از بریتانیا وقتی کسی متهم شود، یعنی اگر محکمهشان واقعا به شکل واقعیش اونا را بخواد که عدل و انصاف بالاشان تطبیق کنه یا اینا را به محکمه بسپارن، یک به اصطلاح یک قانون خیلی سختگیرانه دارن، ولی اینا قبل از اینکه به او قانون به اصطلاح قانون بالا از اینا تطبیق شود، اینا خود از بین بردن. و من فکر میکنم که ترفیع از یا برکناری از یا این توجیه شده نمیتونه که اینا برن انسانای بی‌دفاع و بیگناه را از بین ببرن، باز بیا دولتش اینا را ترفیع بده یا اینا را از وظایفشان امیر ما میگیم که استرالیا هم این کارو کرد، آیا بریتانیا هم این کار خود کرد؟ خب من فکر میکنم که تمام نهادهای، تمام کشورهایی که
دستشان در خون انسان‌های افغانستان دخیل است. تمام کشورهایی که سربازایشان جرایم جنگی را مرتکب شدند، نقض حقوق بشر را مرتکب شدند، اینا فقط دنبال توجیه سازی هستند. چرا مثلا میخوان که چهره‌های خود سفید بسازند، با یک اعلامیه سر دادن، با یک دلگرمی که مردم افغانستان حتی بحث غرامت پرداخت کرده است. آیا شما میتونین که خون یک انسان، تمام دنیا را به یک انسان بتین، خون یک انسان را نمیتونین که شما پس دوباره او را به جایش بیارین؟ به خاطر از اینکه خداوند خودش در قرآن نوشان میفرماید که اگر کسی عمدن یک شخصی را بی‌دفاع یا بیگناه میکشه، گویا که تمام انسان‌های روی زمین از بین برده است. و ما نمیتونیم که مثلا با توجیه کردنی که ما غرامت جنگی پرداخت میکنیم یا غرامت حقوق بشری پرداخت میکنیم، بیاین همه چیز توجیه کنیم یا با ملامتی از کنار، از شانه‌های ما کنار بگذاریم. ما فکر میکنم تنها یک راه هست که این سربازا باید به دادگاه الهه معرفی شود، اما طوری که اونجا لاهیه است. هر کسی که حقوق بشر نقض میکنه یا خیانت سیاسی را مرتکب میشه یا جرم سیاسی را مرتکب میشه یا تخطی از قانون میکنه، اونجا جزاها کی رو به دادگاه الهه معرفی میکنه؟ خب من فکر میکنم که دادگاه الهه خودش از تمام کشورها اونجا قضات هست، اونجا قضات از تمام کشورها است. اگر واقعا اینا عدل و انصاف در نظر بگیرن، اگر اینا بپندارن که این دادگاه به خاطر نقض حقوق انسان است، نقض حقوق بشر است، ولی متاسفانه که این دادگاه متاثر از سیاست‌های همین کشورهاست، این دادگاه متاثر از نگاه‌های همین کشورهاست. بدون خاصی کشورها این دادگاه تصمیم گرفتن نمیتونه. اگر واقعا این دادگاه تصمیم میگرفت، ما امروز ما بیشترین رؤسای جمهوری که در دنیا بود است که اینا حقوق بشر را نقض کردن، امروز ما میدیم که اینا به اصطلاح به دار آویخته میشدن یا حد یا حدود اونجا بالاشون تطبیق میشد. ولی متاسفانه که اینا همه چیز خیالی است. تنها توجیه کردن به اینا منطق است. تنهایی که اینا بحث غرامت پرداخت میکنن، بحث غرامت مطرح میکنن که ما غرامت پرداخت میکنیم. غرامت چه درد او انسانی را که امروز خانواده‌اش از دست داد زیر خاک، از غرامت به او چه پول به او چه بدت میخوره؟ امروز او شهید شده است، جانش به جانان سپرده است. ولی من فکر میکنم که اینا باید پاسخگو باشند که جنایت جنگی را به افغانستان مرتکب شدن و بپذیرند و باید به اصطلاح اینا در این که وقتی به پیشگاه میدیا میان یا صحبت میکنن، اینا باید درک بکنن که واقعا ناقضین اصلی حقوق بشر امینایی هستند که خود بانی یا به اصطلاح بانی حقوق بشر میگیرن. ناقضین حقوق انسان ها همین که سازمانایی هستند که امروز داد از سازمان بشر میزنن. من فکر میکنم که هیچ وقت حرفا از اینا نمیتونه که درد انسانای که به افغانستان حقوقشان نقض شده درد اینا را به اصطلاح مدوا شود. امیدوار هستم که ما یک بار دیگه از تاریخ درس بگیریم، بپذیریم که هیچ اجنبی دوست افغانستان نمیشه و هیچ کافر دوست مسلمان نمیشه. درست، تشکر. بیانزای صاحب، د داسې وحشتونو او جنایتونو مستند کول څومره ضرور دي او که مستند شي ګټې به سي؟ مخلص صاحب، اصلا دنیا د ځنګل قانون دی، زورور په حق دی او کمزور په ناحقه دی. امریکایان په زور راغله زموږ افغانستان اشغال که او دلایل منطق هم وایي چې موږ په دې خاطر یو 9/11 خبره رامنځته کړله او موږ ځینې ویشتل شوي وو ځکه موږ په افغانستان اشغال که. امارات په مقابل کې 20 کاله وجنګېد او بل په زور باندې دغه اشغالګر ویستل. که زور امارات د مجاهدینو نه وای چلولی، هېڅکله هغه نه ورتل. اوس په فلسطین باندې حمله شوې ده، اسرائیل په زوره د فلسطین خلک ویستل، په زور یې ویستل. او اوس د فلسطین خلک لګیا دي په زور چې جهاد ونه کړي، نشي کولی چې دا خپل ملک ونیسي. نو خبره د زور د ځنګل قانون د زور دی، که زور دی وچلو نو هغه دی چې ته کولی چې خپل هویت او خپلواکي ترلاسه کړي، خپلواکي ورکړل کېږي نه اخیستل کېږي. موږ او تاسې د ټول اسلامي نړۍ ټوله اوس په نامه باندې اسلامي نړۍ ده، همدغه سعودي، مصر، نور سره کینی او خبره کوي چې موږ د اسرائیل او د فلسطین په منځ کې باید یوه جوړه وشي. په داسې حال کې چې د امریکا خارجه وزیر راځي او هلته د اسرائیل خوا کې ودرېږي، وایي زه د امریکا د خارجه وزیر په حیثیت نه بلکې د یو یهودي په حیثیت باندې راغلی یم. مګر د سعودي د حکومت، د سعودي د امریکایانو د بیس نه د امریکایانو تیارې په پاسېږي، په غزه باندې بمباري کېږي. نو موږ مجبور چې اول اسلامي نړۍ کې اسلامي نظامونه رامنځته کړو، سیکولر نظامونه لرې کړو. په همدغه پاکستان کې سیکولر نظام دی، موږ په مقابل کې کاروي. او پس د هغې نه چې موږ اسلامي نړۍ جوړه کړله، بیا موږ کولی شو چې د امریکا په مقابل کې، د انګریز په مقابل کې، هر استعماري قدرت په مقابل کې خپل حیثیت او خپل خپلواکي ثابته کړو دنیا ته. ډېره مننه. هېڅ بله لاره نشته. مننه. خیبر صاحب، په ټوله کې
نړیواله محکمه او ملګري ملتونه ولې دغه مجرمین د محکمې میز ته نه راکاږي؟ اصلا نړیواله ټولنه یا دغه څه سازمانونه چې جوړ دي دا په خپله د همدې مجرمانو د سپر دپاره جوړ شوي دي. د دې مجرمانو له جرمونو د دفاع دپاره جوړ شوي قوتونه دي. هېڅکله که موږ د دې ټولو سازمانونو تاریخچه وګورو دا یوازې د کمزورو ملتونو د زبېښنې او د هغوی د منحل کولو له منځه وړلو دپاره جوړ شوي د غټو ملتونو قوتونو زبر ځواکونو د دفاع په حالت کې. دې سازمان د خپل جوړښت نه تر ننه پورې په نړۍ کې یو داسې کارنامه او کړنه ترسره کړې نه ده چې موږ چیرې د مظلوم د حق غږ اوچت کړی دی یا چیرې د ظلم په وړاندې کوم زبر ځواک ته ګوتې نیولې ده چې ولې دا کار کړی دی. په افغانستان اشغال نړیواله ټولنه ویده او محکوم کس پکې ملامت و د دوی په فتوا. په اسلامي هیوادونو په عراق باندې تجاوز وسو، په یمن باندې تجاوز وسو، په نایجیریا باندې تجاوز وسو، پاکستان په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان باندې ډرون تیارو بمبارونه وکول، خلک یې په شهادت ورسول. همچنان دوري د ماوراءالنهر په هیوادونو کې په مسلمانانو باندې د روسانو د ظلم وحشت میچنه روانه ده. دې سازمان کړي څه دي په خپل تاریخچه کې چې دا به ایله اوس د افغانانو غږ اوچتي یا به نړیوال راکشي محکمې ته چې ته راسه تا د دې خلکو سره ظلم کړی دی. دا خو دلته ناست خلک ټول د همدې ظالمانو جنایتکارانو پیسې په جیب کې اچوي، هغوی ورته معاشات ورکوي، هغه یې تمویلوي، هغه یې تجهیزوي. نو زما په کور کې زما په ډوډۍ لیس شوی کس په ما باندې نه محکمې غږ کولی شي، ما محکمې ته کش کولی شي؟ هېڅکله نه. تر څو پورې چې مسلمانان په خپله د خپل واحد اسلامي استقلالیتونو جوړښت ونه کوي، په نړۍ کې یوازینی شی د مسلمانانو د دغه حالت نه د وتلو یوازینۍ لاره د غزې د مسلمانانو لاره ده، قرباني، سرښندنه، جهاد، اسارت. والله چې دا هم ونه وسي همدا به د مسلمانانو دپاره د ذلت وروستي پړاوونو ته اوس موږ رسېدلي مسلمانان په ټول اسلامي نړۍ تر دې به نو زه موږ وروستی پړاو وینو چې زرګونه انسانان دې د سترګو په وړاندې په شهادت رسېږي، په میلیاردونو سرمایې دې پرتې وي د مسلمانانو، میلیونها پوځونه دې د اسلامي هیوادونو وي، په میلیونها اټمي شکل قوتونه دې د مسلمانانو وي، اټمي ځواکونه مسلمانان لري. دا ټول د مسلمانانو په ګټه چیرې ورغلي دي. د نړیوالو زبرځواکانو د خپل ځان د حمایت لپاره داسې دفاعي کړۍ تنګه کړې ده، محکمه کړې ده چې د اسلامي قوتونو له ټوپکو نه یې ګواکېستنې ویستې دي، هغه دوی نشي ویشتلی. په ټوله کې دغه سازمانونه په دې شکل جوړ شوي که مسلمانان لاس واروړي د ترهګر بلل کیږي او که هغوی څه کار کوي هغوی ته براعت ورکوي. دا اوس ته وګوره چې د دغه سازمان غړیتوب چې دایمي لري امریکا ده، فرانسه ده، برطانیا ده، جرمنۍ دي، دغه یو څو هیوادونه دي، ټولې پرېکړې د همدې په خوښه باندې کیږي. په نړۍ کې روان معاصره پیړۍ کې تر ټولو سخت قساوت همدې ملتونو کړی دی. دی به څوک محاسبه کړي له چا سره به خبرې وکړي. مننه. اکبری صاحب، در کل مستندسازی جنایات و وحشت‌هایی که نیروهای خارجی در افغانستان انجام داده‌اند چقدر ضرور است و فوایدش چی است اگر مستندسازی شود؟ خب من فکر میکنم که این مستندسازی هم نمیتونه درد دوا کنه به دلیل از اینکه میگه علاج واقع پیش از وقوعش است و اینا جرم انجام دادند و حالا او انسانایی که اینا از پایین بردن بی‌دفاع بودن، ضعیف همیشه ضعیف نمیماند، روزی شود که ما یک موضوع از جناب مخلص صاحب که متاسفانه ما امروز سازمان همکاری اسلامی داریم که بالاتر از 45 یا 50 کشور عضو این سازمان است. متاسفانه که اینمی سازمان ها، اینمی کشورهای اسلامی همه در برابر اسلام مور سکوت اختیار کردن. وقتی که جنایت در غزه میشه، امروز عربستان سعودی که خود دایه‌دار اسلام میگیره، امروز یکی از شرکای سرسخت ایالات متحده آمریکا است که همه روزه ایالات متحده آمریکا را نفت میده. شما دیدین که اینا مور سکوت اختیار کردن، اگر نه همه امکانات امروز در اختیار عربستان سعودی است و سایر کشورهایی که کشورهای خاور. و نه تنها این مستندسازی را که شما میگین باید این مستندسازی شود به خاطر اینکه حداقل این پیشگیری شود و حداقل دنیا بفهمه که مردم مسلمان از حق و حقوقش میتونه که دفاع کنه. ولی تا زمانی که کشورهای اسلامی، همین کشورهایی که ما قبلا گفتم بالاتر از 50 چند 55 یا 57 کشور اسلامی، تا زمانی که اینا از یک تریبیون صدا نکنن، تا زمانی که اینا استقلالیت سیاسی خود به دست نبرن به خاطر رسیدن به اهداف والای اسلامی که هدف از تشکیل سازمانام حراست و صیانت از ارزش‌های اسلامی است، پاسداری از ارزش‌های اسلامی است. ولی متاسفانه که ارزش‌های اسلامی در خود همین کشورهای اسلامی که میال مصداقش عربستان سعودی را گفتم، ایران را گفتم، سایر کشورها ارزش‌های اسلامی متاسفانه در اونجا در معرض
خطر قرار داره، به خاطر از اینکه اینا نمیتونن. امروز ایران یک کشوری است که سلاح اتمی در اختیار داره. اگر اجازه تان باشه، امروز ایران یک کشوری است که سلاح اتمی در اختیارش داره. همه روزه وزیر خارجه ایران میگه که ما پاسخ سنگین میتیم به کشور اسرائیل اگر اسرائیل حملات خود شدت. تا چه زمانی پاسخ سنگین؟ اونجا همه روزه مسلمان‌ها برکبار بسته میشه. و ما فکر میکنم تا زمانی که توحید دیدگاه میان کشورهای اسلامی ایجاد نشه، اما طوری که خلافت اسلامی شما دیدید که چند صد سال اینا حکمرانی کردن و در اون زمان اسلام چقدر پایه‌هاش قوی بود، اسلام چقدر در برابر شرق و غرب در برابر دو بلاک ایستادگی میکرد. تا زمانی که اینا از ارزش‌های اسلامی دفاع نکنن، متاسفانه که ارزش‌های اسلامی در معرض خطر قرار میگیره و این کشورها همیشه وقت از خودشان دفاع میکنن. بخیر باشید. بیانزای صاحب لاند ځواب کرا کې د خبرونې وخت هم کم د پټوله کې موږ څنګه کولای شو چې دغه قربانیانو لپاره د عدالت غږ پورته کړو؟ مخکې دې نه چې زه ستاسو دغه پوښتنې ته ځواب درکړم، اول خو خپله د امارت اسلامي ولې په رسمیت نه پېژندل کېږي؟ د اسلامي هېوادونو د خوا نه، ځکه چې سیکولر هېوادونه دي، د امریکا په خوله باندې هر څه کوي. راځو دې ته چې ستاسو پوښتنه وکړه وبخښه. ما ویل څنګه کولی شو چې موږ د دغه قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنه وکړو او د دې د مظلومیت غږ پورته کړو؟ نه، زه د دې خبرې طرفدار نه یم چې دغه قربانیانو لپاره موږ د عدالت غږ پورته کړو. موږ د ټول افغانستان د اشغال لپاره او په افغانستان کې چې د دې اشغال په اوږدو کې څومره خلک په شهادت رسېدلي، د ټولو لپاره باید غږ پورته کړو او غږ اسلامي امارت مجاهدینو پورته کړ. په حقیقت کې د خپلواکي چې موږ ترلاسه کړه یوه بیه وه چې موږ انشاءالله دوی نه ترلاسه کړه، په رسمي ډول یې موږ ته خپلواکي راکړه. په دنیا کې دا کار تر اوسه نه و شوی. او د دې نه دویم غږ دا دی چې موږ محکمه اسلامي محکمه رامنځته شي. دنیا کې خو محکمه بله نشته چې موږ غږ پورته کړو. نو چا ته غږ پورته کړو؟ یوازې خبره د زور ده چې د زور د لارې نه غږ پورته کړو. موږ د دې نه جنګي غرامات وغواړو. ډېره مننه. د درنو میلمنو له تاسو څخه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو منله. درنو لیدونکو له تاسو څخه یوه نړۍ مننه چې تر دې دمه ملتیا وکړه. تر بیا د الله په امان.